د افغانستان کرکټ پیاوړی الراونډر محمد نبی ساخیل له ټیسټ لوبو سره آیا په رښتیا هم مخه کوي یا نه؟ راځو په دې اړه معلوماتو ته. که هر چا ایران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، د هر ډول معلوماتو لپاره زموږ همدغه چینل در سره سبسکرایب کړی. د افغان کرکټ ستوری محمد نبی ساخیل چې د افغان لوبډلې لپاره خورا ښه لوبغاړی دی، پرېکړه یې کړې ده چې بنګلادیش سره له ټیسټ لوبې وروسته له یادو لوبو سره مخه وکړي. نبی ساخیل اوس 34 کاله عمر لري او د نړۍ یو د پیاوړو کرکټ ټول چارو څخه دی. نوموړی هغه وخت له ټیسټ لوبو سره مخه وکړه چې کله د پنجشنبې په ورځ د سپټمبر په 5مه نیټه د بنګلادیش خلاف لوبه کې په 0 وسوځید. د کرکټ بورډ د رسنیو برخو مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی ویل چې الراونډر محمد نبی به له روانې ټیسټ لوبې وروسته له لوبو استعفا کوي. د کرکټ بورډ ویبپاڼې لیکلي دي چې د ساخیل د استعفا علت نه دی معلوم، خو ښایي هغه د دې لپاره د لوبو سره مخه کوي چې یو ورځنۍ او شل ورځې لوبې په پوره چمتووالي سره ترسره کړي. هغه داسې مهال له ټیسټ لوبې استعفا کوي چې افغان لوبډله په نومبر میاشت کې په خپل کوربتوب له ویسټ انډیز سره په هند کې یوازینۍ ټیسټ لوبه لري. محمد نبی په شل ورځو لوبو کې خورا ښه دی او د افغانستان په ګډون په نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې هم ښه بازار لري. د استرالیا، هندوستان، انګلستان، افغانستان، پاکستان، ویسټ انډیز، بنگلادیش، ټي10 او نورو لیګونو کې د نړۍ زیاتو پلورل کیدونکو لوبغاړو څخه دی. د کرکټ ټول چارې به له افغان لوبډلې سره په یو ورځنۍ او شل ورځو لوبو کې ملګری وي، خو په ټیسټ لوبو کې ترې نوره لار بېله وي. محمد نبی ساخیل د خپل کرکټ په وخت کې 2 ټیسټ لوبې کړي او یو یې اوس روانه ده. د په دې لوبو کې ټولو 25 منډې کړي چې د هند خلاف یې 24 او د آیرلینډ خلاف یې 1 منډه کړې وه او اوس د بنګلادیش خلاف لومړی پړنی کې په 0 وسوځید. تاسو د ایران تلویزیون لیدونکي همدغه د محمد نبی دا پرېکړه څنګه ارزوئ؟ آیا په افغان لوبډله به منفي اغیز وکړي یا نه؟ نو د دې په اړه راسره په کمنټ کې خپل نظر شریک کړئ. تر بیا ښې شیبې.